السلام علیکم د حیات خان ورلد درنو لیدونکو دا وخت مونږه د واشنگټن سیاټل ایرپورټ ته راورسېدو راکوشو او ښه ستړي وو اظهار صاحب دی وقار اتل دی رخسار دی نو ګورو اسماعیل مشوانه صاحب به مونږ ته منتظر وي او دغه بورډ به پکې هم راولو د سیاټل دی دا خو ته راځي خو بهرحال زه به سیده کړمه نو راسره اوسئ په ولسنامه کې دلته نه به اوس مونږه بله ولسنامه شروع کړو د حیات خان ورلد او سیاټل ایرپورټ چې لنډ لنډ شارټس به واخلو په خیر رالی سرخانه برابر رالی اتل صاحب خو ورته ګولۍ اندرال ووهلې زړه مې درزېږي او بس یاره لپېډه کولې دا خلک تلو ته منتظر دي لکه چې دا د سیاټل دوکانونه شو ښه دا اوس په سیاټل کې بس ته وختو مطلب د ایرپورټ بس دی دا به اوس روان شي موږ به هغه بیګونو خواته ورسېږو هلته نه به خپل سامان اوچت کړو او سیاټل واشنګټن به تاسو ته وښیو ښه دا د ایرپورټ بس دی د ایرپورټ زار صاحب را سره دی د ایرپورټ نه راووتو او د اسماعیل مشواني سره په ګاډي کې کېناستو روان شو اوس خپل د آرام ځای ته به ځان رسوو اتل صاحب هوا خو ښه ده بده نه ده که نه اسماعیل صاحب ستاسو مننه کوو چې راغلی زمونږ لارې ته راووتی کور مو ودان خدای دې وکړي چې دا څو ورځې زمونږ ښکلې تېرې شي د یو بل سره او دا سیاټل واشنګټن چې دی دا موږ وګورو واشنګټن په امریکا کې دوه دي یو ډي سي ده هغه ښار نوم دی او دا چې دی دا واشنګټن دا صوبه ده بیا په دا اتل صاحب ستا دا ټیسلا ګاډی ډېر خوښي نو دا سکرین دی او هغه سکرین یې بیا داسې ښیي درته دا میپ بس چې دلته څنګه سړک دی دغه شانتې دی دې سره بیا هغه نقشه او دا موږ راووتو د ایرپورټ نه اوس به ورو ورو دغه ښار ورو ورو ایکسپلور کړو سپیس نیډل هغه د هغه غوندې چې ښکاري سپین ستنه غوندې دا تل ستاسو ګورئ هغه سپیس نیډل دا اوس ګوره ښکلی ښار دی ښه سیاټل ډېر ښایسته ښار دی خو زما ښارونه نه خوښېږي دا پرون ما راوستی خو دا دې ته
دی خپله ناوخته د شپې دا ښارونه خو د شپې کولاوي لکه دلته نه ښه سیاټل کې ته موږ سم ګرځولی وې. دا دی سیاټل هغه 6th Avenue باندې ښی طرف ته وګرځو سیده بیا طرف ته. سیاټل بازار سیاټل سیټي دغه د خیجو بارک وای هی دا دی سیاټل دغه دی د ښی خواته چې دي دا د مزان هغه دی د جنګلو ده دا سپیس نیډل دلته سپیر دا سپیر دی خان صاحب دا لړې دا سپیر دی دی کې دې کې دی بوټي خرڅي دا چې دی داسې دلته مرکز دی دا خلک چې راکوزېږي بریکس اخلي دلته د ناستې ځګری لکه بوټي کار دي، کوي سره او ځان فرېش کوي که نه. د ولسنامې درنو لیدونکو دا په سیاټل واشنگټن کې د سټاربکس اولنې برانچ دی او بیا دا مشهور شوی دی ټولې دنیا ته رسېدلی دی. سټاربکس دلته یو مشهوره کافي ده د هغې اولنی دغه چې دی برانچ هغه دا دی او په دې دونه رش هر وخت چې تپوس یې مه کوه او حاجي اسماعیل ته زه اوس وایم چې د دننه شه او حاجي جانه 1912 نشره شوی. السلام علیکم. دا 1912 ده 1912 په 1912 کې د سټاربکس شروع شوی ده دا دی دا نو د دې هم دغه دی څه په 1919 کې افغانستان آزاد شوی دی او چې افغانستان آزاد شو نو د 2 کاله شوي وو چې جوړ شوی و. نو دا د سټاربکس اولنی دوکان اوریجنل چې هغې ته راغلو په واشنګټن سیاټل کې. حاجي صاحب اسماعیل سره آرام نه یم خبر تپوس به دې وکړو. دا د سټاربکس اولنی دوکان په 1919 کې شروع شوی دی. دا به کې دوی خپل نور شیان هم خرڅوي. اتل صاحب سټاربکس د ډېر یادو دا د دوکان ته یې راغلی 1912 کې دا 1912 کې څه وایي چې څه مسله نشته. Have you all ordered? Yes. All right. We close in 5 minutes. So دلته نه دا خلک تحفې مخلي که نه داسې یو تاریخي غونه کې ځای دی.
د حیات خان ول درنو لیدونکو د ولسنامې لیدونکو دا د سیاټل اولنی مارکیټ دی د سمندر غاړه د سی فوډ د دلته کې چې کوم شیونه خرڅېږي د دې نه مخکې ما تاسو ذکر وکړو چې دا سټاربکس چې ده په 1912 کې دغه برانچ ته چې موږ ولاړو دا یو اولنی دوکان دی اوس په پوره نړۍ کې مشهور هم ده په هر ځای کې برانچونه هم دي نو هغه هم درته هم د دننه نه خو یو دوه پکې د سټاربکس وړې وړې پیالې موږ راواخیستې دا بلډینګونه دي او دغه د سیاټل واشنګټن هغه اولنی ښار چې دی دا اولنی مارکیټ او اولنی ځای دی دا د سمندر غاړه ده زما ملګري سلارزی صاحب او اسماعیل مشواڼی صاحب دوی سره راوتلی یم او بیا دغه شاته چې دا کوم ځناور دی دا زما خیال د یو هغه انتخابي نشان ولري نو په ولسنامه کې هم درته دا هم وښودل په دې کې چې ستاسو واشنګټن سیاټل دغه سړکونه دغه ایرپورټ او دغه د سمندر غاړه خوښه شوي کور مو ده دا خو د مارکیټ چې دی فارمر لپاره دی که نه او دا فارمر خو دا ساتي هغوی یې خوري لکه زمیندار دهقانان چنګمانو د جاولو دیوال دلته دا شقان راځي او دا جاولې په دې باندې پورې کوي نو دا هم ډېر مشهور دی ګم وال په نوم باندې بلا شقانو دلته کې جاولې پرېښي دي او دا بیا صفا کوي دي